د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت خپل یو له سترو لاسته راوړنو ګڼي او د بهرني سیاست لپاره متوازن او اقتصاد محور سیاست تعریف کړی دی. خو د اسلامي امارت د 4 کلنې واکمنۍ په تېرېدو سره د سیمې او منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو څو ځله د هغو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې ویل کېږي له افغانستان څخه سرچینه اخلي. خو په مقابل کې اسلامي امارت تل د افغانستان د خاورې له هر ډول ګواښ څخه د نړۍ ټولو هیوادونو ته د خوندیوالي ډاډ ورکړی دی. وروسته له دې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي چې د افغانستان د مسایلو له حل پرته به په منځنۍ اسیا کې د امنیت ساتل ناشوني دي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان کولی شي د سیمې سولې او امنیت تأمین لپاره یو ښه سیمه ییز لوبغاړی شي. د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژه د مرکزي او جنوبي اسیا د نښلولو لپاره یوه مهمه پروژه ده او د افغانستان د اقتصاد په بیا راژوندي کولو کې مهم رول لري. افغانستان باید د سولې او امنیت د ګډې سیمې نه بېلېدونکې برخه شي څو د منځنۍ اسیا په جنوب کې د ثبات یوه کلکه کمربند رامنځته شي. حکومت سپر از افغانستان همچنان زمینه‌ها را برای تعامل بیشتر و گسترش روابط با عدالت نگذاشت قوانین و مقررات بین‌المللی و آوردن تغییرات بیشتر میسر بسازند، زیرا بدون حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی مخصوصا کشورهای منطقه بیرون شدن از چالش‌های موجود از افغانستان برای افغانستان غیر ممکن میباشد. کارپوهان اقتصادي رول د افغانستان لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي ودې په برخه کې مهم بولي او ټینګار کوي چې افغانستان باید له نړۍ سره خپل اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. بنا به موقعیت اساسی که افغانستان در میان کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا دارد از نگاه ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک و ژئوکنومیک به کشورهای آسیای میانه هم افغانستان ارزشمند است، بخصوص کشور ازبکستان. از مجرای افغانستان میتونه کشور ازبکستان کالاهای خود صادر و وارد کرده باشه و همچنان میتونه از مسیر افغان ترانس هم رابط داشته باشه با کشورهای جنوب آسیا، پاکستان، هندوستان و بنگلادش و این به سود ما هم میتونه تمام شود. بدان زمانی که صلح و ثبات در افغانستان تامین باشه، این کشورها میتونن از طریق افغانستان با هم وصل شوند و بتونن کالای مورد نیاز خود تبادله بکنن. دا په داس حال کې ده چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ښار نن د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو د اومې ناستې کوربه دی. تمه ده چې په دې ناسته کې پر مواردو لکه سیمه ییزو همکاریو ته وده ورکول او د ګډو پروژو پلي کولو باندې بحث وشي.